د کابل پلخشتي جومات کې چاودنه شوې. په سلامونو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د پلازمینې کابل پلخشتي جومات کې د ماسپښین د لمانځه پر مهال چاودنه شوې. د لومړنیو معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان ټپیان شوي دي، خو ښایي دغه شمیر بدلون وکړي. د کابل د پولیسو ویان خالد زدران BBC پښتو پاڼې ته وویل د لمانځه پر مهال کوم کس لاسي بم جومات ته غورځولی دی. 6 کسان یې ټپیان کړي، خو دا معلومات لومړني دي. ښاغلي زدران زیاتوي پیښه د لمانځه له ادا کېدو وروسته د دعا پر مهال رامنځته شوې ده. بل لور د ایمرجنسي روغتون له لوري په یو پیغام کې ویل شوي دي پیښه کې 11 کسان ټپیان شوي چې وایي بستري شوي او 4 کسان یې له درملنې وروسته رخصت شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی او د طالبانو حکومت چارواکي وایي پلټنې یې پیل کړي دي. پلخشتي جومات یو له تر ټولو لویو جوماتونه دی چې ګڼه ګوڼه پکې تل ډیره وي. کابل کې همدې جومات ته څیرمه شهزاده سرای ته هم تېره اونۍ لاسي بم غورځول شوی و چې د لسګونو ټپیانو ترڅنګ پکې یو کس وژل شوی هم و. دا و زموږ نننی چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.